محترمو د دې معنا دا ده چې کله انسان ودرېږي وایي چې سبحانک اللهم، ای الله ته پاک یې، د څه شي نه پاک یې؟ د ناوړو صفتونو نه پاک یې. یعنې ته په چا ظلم نه کوې، بې عدالتي نه کوې، لکه انسانان او نور مخلوقات چې کمزورۍ کې مبتلا کېږي ته د کمزورۍ نه پاک یې. ته د دې نه پاک یې چې د چا مرستې ته اړ شي، او ته د دې نه پاک یې چې کوم داسې یو حالت در باندې طاري شي چې لکه موږ انسانان چې ستړي کېږو، خوب را باندې راځي، مریضېږو، یا الله ته پاک یې. یعنې ته د لمونځ کوونکی د دې اعتراف کوي چې زه د داسې ذات په وړاندې ولاړ یم چې هغه د عیب او د کمۍ د ټولو صفتونو نه پاک دی.